زما پلار وی واوره د غفلت زما په حقل پرېوتلې ده، دا پانی او سپوره دنیا ځکه ماته ښکلې ده. مرګ نه هېر کړی دی اولادو د دنیا مزو، کور ته که مې لار د مخبرې په منځ کې تلې ده. وایي دواړه مې راکاږي د دوزخ ژورو کندو ته، بیا مې هم د نفس او د شیطان لمسه منلې ده. زه یم چې ځمکه زما ځمکه وایي تو زما، دا مقابله پې زما پلار نیکه بایللې ده. هغه د ملګرو د صابر جنازه ووته، لاسونه چې لږیا و اوس دا خولې دومره غلي. کراچۍ کې د پښتني ادب ځلان ستوري او د مزاحمتي شاعرۍ یو تکړه غږ صابر احمد صابر د دې ارماني دنیا نه سترګې پټې کړي. د خوږ ترنم مالک او د بېوسه طبقې ترجمان شاعر صابر احمد صابر د سختې ناروغتیا نه پس په حق رسېدلی چې ورله کراچۍ فقیر کالونۍ کې د جنازې منځ ادا کولو پس د سوات په لورې روان کړی شوی، چرته به چې هغه په خاورو کې سپارلی کیږي. صابر احمد صابر د جنازې په منځ کې د ګډون لپاره د ښار د مختلفو سیمو نه ملګري او شاعرانو ځان را رسولی و. صابر احمد صابر د مزدورانو لیډر هم پاتې شوی و. خدای بخلي د دې خدماتو او سته وخت په اړه زار ټي وي ته وینا په وخت د هغه ورونو او د هغه وخت ملګرو ویلي چې 7 اکتوبر 1972 خبره ته کومه چې په هغه وخت کې خوله کوله وهل لکه هم ډېر ګران نو استاد د دې مزدورانو دپاره او د دې خلکو دپاره په هغه وخت کې اواز اوچت کړی و چې پاسئ ظالمانو غاصبان له سره تېر کړئ، نوره چې قبضه ونه کړي ستاسو په هغو. دغسې نور هم استاد د دې مزدورانو دپاره په وینو سره شولو سړکونه، لږې مزدور په ګولو وشو ظلمونه. داسې نور هم لکه استاد همیشه دپاره د مزدور دپاره د پښتون دپاره د یو غریب دپاره همیشه هغه پخپله هم په مسافرۍ کې و، که هلته کې په دوبۍ کې و، که په عرب امارات کې و، که داسې و. صابر احمد صابر د پښتني ادب د خدماتو ستاینې په وخت د هغه شاعرانو ملګرو زار ټي وي ته ویلي چې شاعر چې دی دا د دې معاشري یو حساسه طبقه ده او ډېر خلک دا دي چې هغه څه نه محسوسوي، خو شاعر چې دی هغه معمولي خبرې هم لکه محسوسوي. نو صابر صاحب چې دی نو هغه دلته کې وخت تېر کړی و، هغه د مزدورانو ژوند هم کتلی و، بیا هغه مسافري کړې و، هغه د مسافرۍ ژوند هم کتلی و، هغه هر څه هغه په خپل شعر کې لکه بیان کړي دي. صابر احمد صابر شاعر سره سره د خوږ ترنم مالک هم وو چې پرې په شاعرانو کې خپل یو ځانګړتیا جوړه کړې وه. هم دغه وجه وه چې شاعرانو سره سره د عامو پښتنو هم د سترګو تور وو. نعمت زاده زار ټي وي کراچۍ. تاثیرات یاد دي چې باران به ورېدو، باران به ورېدو، کور زمونږ د خاورو ځای په ځای به څڅېدو، ځای په ځای به څڅېدو، مونږ به ورانې کو بابا به قارېدو، بابا به قارېدو. باران دی وارمان دی مور به پاخولې ګرمې ګرمې پراټې، باران دی بیا راته رایاد شوې د ژوند زړې قیسې، ارمان دی مور به پراټو سره پیروي راکول، پیروي راکول، مونږ به روڼو خویندو په مزه مزه خوړل، مزه مزه خوړل، وخت برو پرو باندې رنګونه بدلول، رنګونه بدلول. باران دی وارمان دی عمر لا وړو کې وې انسان لوی دی، باران دی.